السلام علیکم د امین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم چې د تیر په شان تاسو سره د یو نوې موضوع په هکله معلومات شریک کړم. زموږ د نن ورځې موضوع د اعصاب په کومو شیانو کمزوري کیږي. نو هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. د انسان په وجود کې اعصاب تر ټولو مهمه برخه ده. د انسان ټولې چارې او فعالیتونه د همدغې ناحیې څخه کنټرولېږي. لاندې ځینې مهم ټکي دي چې په پام کې نیول یې د ذهن په سالم ساتلو کې مرسته کوي. لومړی، د سهار چای نه څښل. هغه خلک چې د سهار چای نه څښي په بدن کې د شکرې اندازه راښکته کېږي، په نتیجه کې یې دماغ ته په کافي اندازه مواد ونه رسېږي او دماغ کمزوری کېږي. دوهم، زیاته ډوډۍ خوړل. هغه کسان چې زیاته ډوډۍ خوري د هغوی دماغي قوت ضعیفه کیږي. دریم، د سګرټو څکول. د سګرټو او نورو نشهیي موادو استعمال دماغي قوت راکموي او د الزایمر یا هېرېدو ناروغي پیدا کوي. څلورم، د بورې څخه زیاته استفاده. د بورې څخه زیاته استفاده د پروټینو او نورو غذایي موادو د استفادې مخنیوی کوي او په نتیجه کې دماغي رشد سوکه کیږي. پنځم، ککړه هوا. د انسان دماغ په وجود کې تر ټولو زیات اکسیجن مصرفوي او ککړه هوا د دې سبب کیږي چې دماغ په کافي اندازه اکسیجن ترلاسه نه کړي. په همدغه دلیل د دماغ مؤثرتیا راکمیږي. شپږم، د خوب څخه محرومتیا او د خوب کموالی. خوب دماغ ته اجازه ورکوي چې استراحت وکړي او د اوږدې مودې لپاره د خوب نه کول د دې باعث کیږي چې دماغ حجرې مړې شي. اووم، د خوب پر مهال د سر پټول. کله چې د استراحت پر مهال د انسان سر پټ وي نو په دماغ کې د اکسیجن کچه راښکته کیږي او د کاربن ډای اکساید کچه لوړیږي چې پر دماغ باندې سخت تاثیرات کوي. اتم، د مریضي پر مهال د دماغ څخه کار اخیستل. د ناجوړۍ یا د ناروغۍ پر مهال د دماغ څخه کار اخیستل یعنی مطالعه کول او په دماغ باندې فشار راوستل د دماغ په مؤثروالي کې کموالی راولي. نهم، د هڅونکو فکرونو نشتوالی. انسان تل باید هڅونکي فکرونه په ذهن کې ولري ترڅو ذهن تربیه کړي او د دغو هڅونکو فکرونو نشتوالی په صورت کې ذهن کمزوری کیږي. او لسم نمبر کې لږې خبرې کول. کوم چې دا هغه عوامل دي کوم چې زموږ د دماغ اعصاب پې کمزوری کیږي. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا ښې چارې د الله